چی تور هستی جانی جور هستی صحتت خوب هستی خانه خیرت هستی پلار جانی تا خوب هستی برور جان تا خوب هستی کم کم کی پرسی را یاد داریم زیاد نه یا استاد چې ښه بې جرأته وي چې زما سره وي ما سره چې کومک وکړي یا تیاره یا توپک یا کولیشینکوف یا زیړکۍ هر یو شی به زه جوړولی شم هر شی به انتخاب کولی شم ترلاسه کولی شم چې دا ما جوړ کړي دي یو مایو یو چنډاپړوغ په اوبو کې ژوند کوي یو دا بوخي دا میان چې رانیسي دا په اوبو سر دې زما په تیږه کېښو زه دې ټوټه کړم تورو خاورو ته به ځمه تور تیل په توره تیږه توی شول تور تیل په توره تیږه تور تیل تل شول صحیح شو تور تیل په توره تیږه تور تل شول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. خو ډېر ښه څنګه یې؟ ښه یو ولا جوړ یو تکړه یو په خیر یو وخت ساعت ښه تېرېږي مرګې لاندې ولان ښه دي تا په طبیعت کې ښه یو وخت ساعت ښه تېرېږي. خو ډېر ښه څه نامېږي؟ فرید محمدي د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ د سر کلي اوسېدونکی. خو ډېر ښه ماشاءالله دا خو ډېر ښکلی تخلص دی یا خیده که نه د چا د نه یخی دا تخلص؟ دا ما خپله یخی ده. چی کوې په د شپه ورځ کې چی کوې په چینې مصروف یې؟ زه خو ولا چې سبا یې لاړ شم تیږې بروم بجرې بروم ریګ بروم پاسخو کار چې پاسخې کوم خښته چې څوک لګوي خښته سړګوم کانکریټ چې چوي کانکریټ اچوم جاسر چې ډکوي جاسر ورسره ډکوم. آفرین ولا دا خو بیخي ډېر تکړه سړی وي ته په دا منطقې کې داسې تکړه سړی کلدلی وي چې تیږه لګوای شي خښته لګوای شي تبوکو کور کوای شي هر چی کوای شي دا ټول شیان دې چېرته زده کړي؟ دا خو د استادانو سره چې کار کوم یا استاد وایي داسې تیږه کېږده داسې تیږه کېږده خښته داسې کېږده داسې کېږده عمود به منځکه کې خښ که ځمکه کې هغه پسې تختې پسې میخ که کانکریټ ور واچوه به سبایي تختې ته نه لرې که مضبوط شي بیا یې سټارټ که اوبه ویر که کم وي. ولا آفرین ما ته داسې انجینر غونته برېښي دا انجینري سبق دې چېرته نه ویلی؟ نه ما خو مکتب نه دی ویلی بیخي. خو نو د انجینري شیان دې ولا سخت زده کړي دي؟ دومره خو انشاءالله په هر شي باندې پوهېږم چې استاد دا شاید څه رقم کوي دا شاید څه رقم کوي. خو ته چی کوای شي مثلا که تو ته څوک زمینه برابره کړي که نه ته چی کوای شي چی جوړوای شي؟ ما ته چې زمینه برابره شي زر هر یو شی زه د ځانه نه جوړولی شم چې زمینه برابره شي چې سامان الات پریمان وي چې هر څه پریمان وي زه یې جوړولی شم چې پریمان نه وي زه یې نه شم جوړولی. ته چی نوره جوړوای شي؟ یو استاد چې ښه بې جرأته وي چې زما سره وي ما سره چې کومک وکړي یا تیاره یا توپک یا کولیشینکوف یا زیړکۍ هر یو شی به زه جوړولی شم هر شی به انتخاب کولی شم ترلاسه کولی شم چې دا ما جوړ کړي دي. ما سره چې استاد په څنګ کې نه وي زه سامانونه یې نه وي هېڅ شی نه وي پرزې نه وي زه یو شی هم نه شم جوړولی. یعنې تو ته چې زمینه برابره شي که نه دا سامان و پرزې دا شیان تو ته څوک روبړي ته کولی شي چې کلشینکوف جوړ کړې ډرون تیاره جوړه کړې د هر چینې ته توانېدای شي چې جوړې کړې؟ او چې کار ما زده وي یو شی جوړولی شم چې کار ما زده نه وي خفه نه شي هر یو شی نه شم جوړولی.
خو یعنې ته یایې چې ما سره چې یو استاد سره وي بیا هر څه جوړولی شم. ما سره چې استاد څه وي زه هر یو شی جوړولی شم، چې استاد نه وي نشم کولی. ما ته به د هغو حیواناتو نومونه واخلې چې په اوبو کې ژوند کوي. یو مایو، آفرین. یو چنډاپړوغ آفرین. په اوبو کې ژوند کوي. یو دا بوخي د میان چې رانیسي دا په اوبو کې ژوند کوي. دا درې کولی شي چې موږ ته یوه ټوکه وکړې. سر دې زما په تیږه کېښو، سر دې زما په تیږه کېښو، زه دې ټوټه کړم تورو خاورو ته به ځمه. دا د خپل شعر و. ته یو بله ته وایه که نه؟ بل مې والا نه دی انتخاب کړی، دا یو دانه مې زده دی. بیخي نوره هېڅ دې نه دي زده؟ ټوکې ټپارې خو ورو ورو زده کوم چې کوم وخت تاسې راځئ زه هر شی صحیح ویلی شم، که دا وي بیا نه شم ویلی. زه بیا پکې غلطېږم، غلطیان وي بیا پکې ډېرې وي، خفه کېږم، خفګان راځي، چای ډوډۍ بیا خوند نه راکوي. تور تیل په توره تیږه ټول توی شول. دا چې دا به ته ماته څو واره ویایې؟ 3 واره به تیز تیز ویایې. تور تیل په توره تیږه تور توی شول، تور تیل په توره تیږه تور تیل تال شول. صحیح شو؟ تور تیل په توره تیږه تور تال شول. خو فریده ګله تر اوسه پورې پایتخت ته کله لاړې کوبل ته؟ کوبل کې خو ما په یو شرکت کې 8 کاله په یو کارخانې کې تیر کړي، ما ته د میاشتې 8000 روپۍ راکوله. د اوس د وضعیت خل چې راغلي، پیسې نشته، کارونه نشته، مؤسسې نشته، شرکتونه نشته، همداسې بیکاره یو. پلچکې نه جوړېږي، سړکونه نه جوړېږي، یو شی نه جوړېږي، خلک ورته ځورېږي، مزدوریان نشته. کور ته چې لاړ شي چای دې راوړی، بوره دې راوړی، یو شی نه وي راوړی. کور ته چې لاړ شي ورته ووایي چې مزدوري نشته، په څه شی راوړم؟ باید موږ ته کاروبار برابر کړي، زمینه برابره کړي، د هر چیز مو مخ کړي، پیسې راوانخلي، جوبو ته یې ونچوي، هر څه ونه کړي. د دې د کلي ملک چې جوړ شم، هر یو نفر په توبیات مؤسسې چې راځي په مؤسسو کې لیکم. ګډوډ نشم کولی چې په مؤسسو کې یو تن ولیکم، بل ولیکم، بل ولیکم، چې زما سبا ته دماغ زړه بد وي چې دا خو تا ټوله لیکلي دي، زه دې پرېښی یم. سبا موږ ولسوالۍ ته قماندان ته، امیر جنایي ته، امیر المؤمنین ته موږ شکایت کوو، موږ څو ریاست کمیسیون ته چې دا خو ټول نومونه په کلي کې لیکي، زه یې پرېښی یم، ما نه لیکي، ما څه زړبدګۍ راولي، ما څه خفګان راولي، ما سره غه راولي، زه څه شی وکړم؟ دا ځي هلته المنځه ته په خپل ټایم سم چې په هر جومات کې لمونځ مې کوم، چې جمعې جومات ته وي جمعې جومات کې لمونځ کوم، چې د موږ په جومات کې وي د موږ په جومات کې لمونځ کوم. که بیا چېرته کار ته لاړم بیا هغه جوماتونو کې لمونځونه اجرا کوم. داسې وایي که نه چې تو په دغه ټولنه کې په د کلي ولس کې تو خلک ډېر په تنګوي که نه؟ د خلکو ته نو ته دغه کمرې نه څه پیغام لرې؟ چې چېرته که ټولنیز ولرسي، که شمشاد ولرسي، که طلوع ولرسي، دا ماشومان د په یوه تن سي دلته مه راځي، مدرسې ته درځي، سبق یې د وایي، کور کې د قلم کتابچه راخلي، سبق د لیکي، داسې بې هغه د ما ګرځي سوي، بې رساده د ما ګرځي، مور پلار ورونه دی بې عزته کوي، تربیه ده ورته ښیي. که دلته ګرځي دا نه کېږي. په خوړو کې دې چې ډېر خوښېږي چې رښتیا وایه؟ په خوړو کې مې ډېر چې خوښېږي که نه، روش مې ډېر خوښېږي. روش دې ډېر خوښېږي؟ او ډېر خوښېږي. پاک صفا په مړ یې؟ او ډېر مې خوښېږي. چې تور هستی، جانی جور هستی، صحتت خوب هستی، خانه خیرت هستی، پلار جانی تا خوب هستی، برور جان تا خوب هستی. کم کم که پرسیره یاد داریم، زیاد نه.